موږ د سخته ګرمۍ کې بره چت ته راغلي نو خولې انسان ته راځي که نه. د ګرمۍ نه انسان ستی پتی شي او ویډیوګانې ټیک ټاکران چې کوم انفلوئنسران یې دی اپلوډ کوي. نو بیا چې کله موږ لاړ شو څه خبره شي نو مخې نه راته زر زر وایي الله دې خو ته بس نصیب و نو وایرل شو، هسې خو نه را وایرل کېږي، دا خو بس نصیب خبره نه کنه بچی، د نصیب خبره نه وه که نه. ته په لږ نور کې پاسه کوم ټایم چې ته آرام کې هغه ټایم مونږ ویډیوګانې جوړ هغه ټایم ته پاسه لږ ویډیوګانې جوړ کړه، خواري په ځان باندې وکړه که نه، نو دا خبره به د نصیب ته پاتې نه شي. ښه دویم بیا مونږ ته دا مه وایه چې یار دا خبره خو د نصیب وه نه مونږ وایرل شو. لږ شان په خپله پاسې که نه، لږ شان په خپله یو ویډیو 10 منټ والا په خپله جوړ کړئ که نه، کټ کوئ دوباره جوړوئ بیا ایډیټ کوئ که نه، بیا به تاسو ته احساس وشي چې نه د نصیب خبر نه هر څه محنت غواړي. ښه